جرمانه چې بیا به سامان وامان هم لرکې بیا به د کیسه ختمېږي اوس والا بس تاسو هغه خو خرجي نو 50,000 راکوه بیا السلام علیکم څنګه چلې وره خرڅه لایسنس راکا دسو تدې د دې خو غنی لایسنس نه نه روډ د پاسه نه ناسم نه دا خو سیټ دی تا ته چا ویلې دلته کېنه ها چار دی نه کانو کم نه کان نه دې مې زیب دي اواز کوور ته چر دی په ولې ته نشته کم دی کارخانه کې وي ته دې 500 روپے جرمانه را ها صحیح ده اوس بس کو بل مونږ خو غریب هغه خلک یو غریب ها نن دا کې نه ګاډي ته لک ساتله ترو بابا کې بالکل نه وي صحیح ته کې 100 روپے غټه یاره و پسانچه کې سلور سوا خو 500 ها 500 په دغه یوټو نو درجه ته سو باندې کې یاره خنن مجري خسانچه کړي جوخ کړي سو دري ها او یاره غالبا سو خو 1000 روپے مې په دغه کړي کنه ګټلي او دا ورته غره پاتې مزدوري کې ها اوس څه چل کوو د قانوني جرمانه در کم کنه صدا سے سنغ دې راکې چې بس قاتل ختمه کوم چې تاسو څنګه خو نه ته وایې چې څه تاسو خوې بس موږ یو هغه یو بس دغه د درې سنچې خرڅو وره جرمانه خو 500 روپے را ها دا سه راکې بیا 500 روپے ها اوس تاسو خو څه چلو مرسنه یو لک کمه نه خوږي کم یو باندې د سلا راضی کنه یو بیا جرمانه چې بیا به سامان وامان هم لرکې بیا به د کیسه ختمېږي اوس والا بس تاسو هغه خو خرجي نو 50,000 راکوه بیا د لاندې نه دا کوم دا کم لاندې نه د لاندې نه دا کوم راځو کور دی نه کوم ملي دا دلته دغه دی پنجابیان دي پوشي او یې سره دا ور یې غلي پیسې دی نه بدل راواله ستا پیسې دی سره نه خو د دې غلي پیسې دی پوشي او ما سړي خو له دونه بنې څومره دي لګي دي یره یره سو خو 4000 روپیا کېږي 4000 ها راغلا دا غي پنځه سوري دا ولا تاسو دا 100 روپے شي زه تا ته یو خبره کوم دا پیسې نه دي دا د کې خپل څومره دي د کې زما خپل 3000 روپے دي 3000 روپے خپل دا تا په مهنت ګټلې دي تا ډېر زیات په دې باندې مهنت کړې په دې نور په دې ګرمه باندې ولاړې دلته په دې له دمه چوم چې دا له زیاتې کا صحیح دا څه خو خلا ولنه اوس وتا ګوره ها ببیر د رحمت شاه سلو درا دې راکړې 16,000 روپے دې جوړې وي مرس الله دې په دوست راغلی نصیب کړه شو الله دې خوشاله کړي اوس په مازیګر ټوم موږ کوم خو ډېر دوه جانې وته کوم زه تاسو یو خبره کوم ته مهنت کې مزدوري کې شکر ته ډېر غیرتی ځوانې دلته کې بچرم چاته پیسې نه ورکې داسې چې څنګه ته درې دمه کې دې حساب ته بل سړی درېږي یو روپیا بچاته نه ورکې ټیک شو کم سړی چې درته داسې وایي چې دا د ګول ټول زموږ پاکستان دی صرف خپل احتیاط کوه روډ د جګاړې ماډه را باندې رانه شي ټیک شو باقي کو داسې صبر ته چا سوي دلته سو قدرت دل د چم گاون د ټول خلک به خبره وا راشه د پلان کې راغلي زمانه پیسې غواړي خروره صحیح دا اوستا حلالي پیسې دا چاته نو ورکې دا صرف خپل بچو لګي بالکل خپل ځان به لګي بالکل ټیک شو خروره دا زموږ پکې چې تکړه ولا کدا نن چې په ټوکړه تاسو پکې نه راکړي یو خدای مانستما والله ولا پړې زیات ګران شي وړو مور دشتا بابا ته باندې وړو مور ته ما خو نن داسې مزدوري کړې داسې مړ شي تکړه نه هغه به نه مونی بالکل ناغله وسنګ یقین راولي بالکل خیم وټوري مې دا یو ستا یو
خرور راغلو ویم دا هغه دغه کړی عائشہ واسه نو دغه استاد دا ذکر وکړي چې ورته ویل چې غرور دی راغلی وې دا لزله خلاصه کې شوی دا 500 نور سره بار راغلی دا به ما خور ته واله کې نو دا 500 روپے به سپیشل زما دا خور ٹھیک شو ډېر دب مې سرو لګو خپه خورانه نه نه وای اړه مې ته راته خو دواتی یو ته وې یعنی شي خپه نشي الله پاک تر باندې خپل رحم وکړي السلام علیکم بچی ابا څنګه خیر دی بچیا خیر دی بچی سره کوکې دواګانې دي تاسو دې دې کیسه بچا زه خور چکړو پولم ها او دا پولیس لین ډول شانه وي اخر سره اوسه ما اوس دغه کې ولاړو ما دغه کې ته ولکې دا بابا چې نه سیدی 500 روپے رز ګټی دلته بچی خدای پاک پرشتیا باندې راوي کنه چې چک پاک خبره کوي کنه الله پاک به ټول عمر سره انسان ساتي خبره بالکل یې دا ورځ به ما درې کاله کار دلته وکړو د دې نه په نومړي کال باندې 2000 دا باقي دی پس غني کال زما د خدای په نوم قسمي د 300 نه 500 نه سیوانی خلک دونه دغه شو وای ها لکه نن 500 نه ګړه دا څه وي چې ګټې نه زما سٹارټ ټوله ګناه زما شي چې تاسو ګناه کړی دا زما شي مغفر وسندار په دا والو دی ګټلې 500 یو بچیانو بوله کزویانو یا بچیانو دا د خدای په کړو بچی په دې کې بوس بچول زما بچو درې ورځې وشي چې به درې دومره وشي چې بچا کوله ما د چرګ خندر راوړي او په دې کې بوله بچرګ راوړم بچیا چرګ بوله راوړم بچیا دا په پړار مان دي زیا ولا زور مې بچا لو به کې کنه ما ته دا چې درې دومره وشي ته موږ دا غنر وړي مې بچیا نو په بچکی نو په 1100 په 1000 چرګوټه ده سوي چې ته مال چرګوټه نه وړي او ته چې بچی دا چې تا درې دومره وشي تا وخرانه وړه نه کسانه پاش په باندې را پای بچم ځان مې ډیر ټینګو او بچا دونه جړاره باز ستورګو نه دونه وخه لاړې مې ته دې ته ګوره دې سره سو کوم بیا برازي کارو کې کاکا بچا ازیا دا 500 روپے سپیشل داغي د چرګانو یو خسته بچیا دا بچا دا زماره بچو د یو مش فراشون شو بچا دا دوه لوټه بچا دا زماره بچو د مش فراشون شو بچا په دې باندې سنا سکارو کې ډیر بچا په دې بچا نو د انسان خو نه مړیږي نو هغه په دې خاورم نه مړیږي ورکه د بارونو په ټکټر کې راوړل هغه ته کمای قسمت اجازه ته بالکل بچیا خسته بچیا نو رب العالمین دی په آل پاکستان کې پس نمبر راوله بچیا رب العالمین دی دا پیغمبري طریقه نه په دې کې رب العالمین ټول مر کامیاب کړی یا خسته بچیا نو په دې کې رب العالمین کامیاب کړی الله